قدرمندو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو قربا حضرت علي حضرت ما هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند په خوږو خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو نننی پروګرام مو راوړی دی د سوات سیمې ته وینګورې ته چېرته چې زموږ ډېر ګران ورور عادل ارمان صاحب اوسېږي غوښتل مې چې د هغوی نه څو کلامونه ریکارډ کړم او تر تاسو پورې در ورسوم عادل ارمان صاحب مخکې زه د روایاتو تر مخه مخکې زه یو دوه شعره ویم بیا به تاسو را سره خپل کلامونه شریک کړئ یوازې خو زه نه یم دنیا هم لیونی شوه یوازې خو زه نه یم دنیا هم لیونی شوه چې ستا تر څنګه راغله نو رڼا هم لیونی شوه یوازې خو زه نه یم دنیا هم لیونی شوه چې ستا تر څنګه راغله نو رڼا هم لیونی شوه چې اخلمه نو تا زما د زړه کور ته راغواړي چې اخلمه نو تا زما د زړه کور ته راغواړي که خدای مې ترې نه خلاص کړي زما ساه هم لیونی شوه ډېره زیاته مننه حضرت صاحب ملګرو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دا شعرونه اوري بس دغه شعرونه د غزل نه مخکې چې ما ځکه ژوند له د نیمګړي خوب تعبیر ورکړی زما پښتون له زمانې نوم ګندګیر ورکړی ما ځکه ژوند له د نیمګړي خوب تعبیر ورکړی زما پښتون له زمانې نوم ګندګیر ورکړی د ډېر مینې نه یې ښکل کې او سینې د جوخت کې یې ویژنې دلته هلک له خپل تصویر ورکړی د ډېرې مینې نه یې ښکل کې او سینې ته جوخت کې یې ویژنې دلته هلک له خپل تصویر ورکړی او دغه غزل چې قربان شمه په ژوند کې بلا ستانه لیونیه قربان شمه په ژوند کې بلا ستانه لیونیه جانانه لیونیه یا ارمانه لیونیه دا څومره چې په ګرانه مې ته خپل کړه لیونیه نو پرېږدې ښودم دومره په اسانه لیونیه ما څومره چې په ګرانه باندې خپل کړه لیونیه نو پرېږدې ښودم دومره په اسانه لیونیه ستا فکر لیونی و ستا شعرونه لیوني و د ځان په شان دې کړمه غني خانه لیونی ستا فکر لیونی او ستا شعرونه لیوني و د ځان په شان دې کړمه غني خانه لیوني او دغه اخرنی شعر ده چې زه ومه کمزوری څه په تا کې طاقت نه و زه ومه کمزوری څه په تا کې طاقت نه و څه ما نه شوله پاتې او زه ستا نه لیونی قدرمندو دا عادل ارمان صاحب تر بلې مرکې پورې خپل رور خپل قربا حضرت علي حضرت له ورکړه اجازت چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان